من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ساحل صاحب که ستاسو اجازت وي نو زه یو 2 منټه خبره کوم. زه خبره کول زما ضروري ځکه دي چې د سوات او د شنګلې تقسیم خو موږ نه منو، خو به هر حال شنګله زما کور دی او سوات زما غرور دی. زه دلته عجیبه په دې محسوس وم چې زه کوربه هم یم او زه میلمه هم یم. د سوات نه مې هم وروڼه راغلي دي، زما مشران راغلي دي. ساحل صاحب یقینا چې د ساحل صاحب دا عمر داسې دی چې عام انسان په دې عمر کې دومره اوږده سفرونه، بهر شپې دومره انتظار، څومره وخت هغه شعرونه اوري. نو زه وایم چې دا یې په ټوله شنګله باندې احسان دی، ورسره عبید صاحب او د سوات د ټولو ملګرو نومونه ځکه نه علمه چې دا زما وروڼه دي او ما چې ورته چرته م اشاره کړې ده ما ته حاضري. زه د دې ډېره زیاته مننه کوم. بیا دلته خاص کر زمونږ چې کوم کشران دي چې هغه دلته په سکرین باندې نه دي، سټیج ته نه راځي او هغه په شا د دغې کارونو په شا باندې هغه ولاړو، هغې ډېره خواري کړې ده. شنګله کې مشاعره کول ډېره ګرانه دغې ټولو کشرانو زه ډېره زیاته مننه کوم او ستاسو د ټولو د طرف نه ورته د لاسونو څخه غواړم. یقینا چې دغه دومره ښکلی محفل د هغې د کړاو د وجې ممکن شو. بیا زه یو بل د شنګلې مشران هم ناست دي او کشران هم ناست دي. زمونږ دا روایت دی چې موږ د مشاعرې نه د اخیري ویناوال د اورېدو نه مخکې نه پاسو. د مشرانو ته زیاته پته ده او نن زمونږ کشرانو هم د دغې روایت پاسداري وکړه. تاسو ته 2 لاسه سلام. زما یقین دی چې تاسو ټول د ساحل صاحب اورېدو ته په انتظار یې، هغه به اورو. د شنګلې خاورې د حافظ الپورۍ بابا نه رانیولې تر ملاله یوسفزۍ پورې په دې منځ کې چې د سوونو کلونو کمبود دی ډېر لوی خلک زیږولي دي او موږ دغې ټولو خلکو باندې ویاړو ځکه چې دغه زموږ پیژنګلو ده، دغه زموږ د صلاحیتونو نمونې دي او خدای دې وکړي چې زموږ را روان کل هم دغه خپل اتلان د خپلې لارې مشالونه کې خپل نوم، د خپل قام نوم، د خپلې خاورې نوم او د شنګلې نوم روښانه کړي. زه یو ځل بیا دلته د دې سکول، دا زموږ شریک سکول دی، خو په هر حال د دې سکول د پرنسپل صاحب د دې د ټول سټاف مننه کوم چې موږ له ډېر په فیاضۍ باندې خپل وسایل راکړي دي او هغې ته هم سلام کوم. د دې تر څنګه زموږ د میډیا ملګري دي چې هغې دلته راغلي دي او زموږ کوریج کوي، د هغې ډېره زیاته مننه کوم. ورسره د دې سیمې، د دې کلي، د دې خواو شاکلو د ټولو مشرانو لکه زموږ چیرمن صاحب سهار راغلی دی تر اوسه ناست دی، دلته نور استاد صاحب دو مخامخ راته ناست دي، ټول سپینګیري. یقینا چې دا ډېر لوی خلک دی چې دوی خپل پوهان اوري، خپل ساحل صاحب اوري او نور مشران اوري. د دې دپاره هم د لاسونو یو پړقا درله غواړم. او اخیرنی یو سړی چې یاد نه کړمه هغه به ډېر زیاتی ځکه چې فیاض صاحب ما ته پته ده چې هغه څومره ناجوړه دی. موږ تقریبا هر ماښام کینو او هغه چې ما ووې ته به نه راځې او هغه وایي زه به راځم. یو لاس هغه ته وکړه. سوګند د پورته کولو د دستوري ترسره کولو دپاره د کاروان ادبي جرګې ټولو غړو ته بلنه ورکوم چې هغوی راشي دي سټیج ته. ډېر محترم، ډېر ښاغلی رحمت شاه ساحل صاحب هغه به د دوی نه سوګند پورته کوي، هغوی ته بلنه ورکوم په ډېر دروند استقبال سره چې راشي د دوی دپاره هرکلی ورکړي. د غنټول ادبي کاروان شانګله د په حیثیت دا اقرار کوم او سوګند پورته کوم چې زه به ټول صلاحیتونه د پوره خلوص سره د پښتو ژبې ادب د ودې لپاره په کار راولم. د ټولنې د آیین او قانون
با مکمل پابندی کوم د هر قسم د لبازانه بزان په ډډه ساتم او د ټولنې لخوا سپارل شوي ذمواري به په پوره اخلاص سره سرته رسوم لوی خدای دې زموږ مرستیال او مددگار مبارک شي مبارک دغه خبرې که زمانه اوږدې شوي نو زه بخښنه غواړم خو دا ضروري وي شعرونه مې ستاسو دپاره راوړي دي زه عموما په مشاعره کې د شاعرانو دپاره شعرونه وایم خو دا زما کلی دی په دې سکول کې ما سبق ویلی دی ملګري کلاس فیلو دا مې ناست دي نو بس دغه شعرونه صرف ستاسو دپاره دي سنت عکس یو سند دی په دې کې شعر داسې چې یو مصره ته د دې طرفه ووایې او بیا الټه کې نو بیا د بله مصره جوړه شي او شعر پوره شي نو داسې شعرونه دي چې سم لیونی دی زما زړګی دی سم لیونی دی زما زړګی دی او زما زړګی دی سم لیونی دی دغه شعر فیاض صاحب ته ډالۍ چې دغه سړی دی کل کائنات میں دغه سړی دی کل کائنات میں او کل کائنات میں دغه سړی دی او مازیګری دی زړه مې ډوبېږي مازیګری دی زړه مې ډوبېږي او زړه مې ډوبېږي مازیګری دی او غفار ګلدا سم پسرلی دی ستا ځواني څه ده سم پسرلی دی ستا ځواني څه ده ستا ځواني څه ده سم پسرلی دی او خانجي زما تندی دی زما دردونه زما تندی دی زما دردونه او زما دردونه زما تندی دی شوکت خان زړه مې نری دی ته مه راګوره زړه مې نری دی ته مه راګوره او ته مه راګوره زړه مې نری دی او دی ښاپیری دی ته ښاپیری یې دی ښاپیری دی ته ښاپیری یې او ته ښاپیری یې دی ښاپیری دی او نظر مسکی دی پاپا نظر مسکی دی او ژبه دی ګونګه نظر مسکی دی ژبه دی ګونګه ژبه دی ګونګه نظر مسکی دی د مقطع شعر دی چې اتا لوګی دی ستا د ځوانۍ نه اتا لوګی دی ستا د ځوانۍ نه او ستا د ځوانۍ نه اتا لوګی دی ډېره مننه